ګناهګاره سړی یو بزرګ راځي ورته وایي چې تاسې په بیانونو کې دا وایاست چې څوک ګناهونه کوي په سزا به رسي ما خو ډېر غټ غټ ګناهونه کړي دي خو تر اوسه مې څه سزا لیدلې نه ده هغه بزرګ ورته فرمایي چې تا ته ډېرې سزاوې درکول سوي دي خو ته نه به پوهېږې هغه ورته فرمایي چې رښتیا ووایه د عبادت خوند دسې اخیستلی سوی هغه بلکل په عبادت خو هېڅ خوند نه راکوي رښتیا ووایه قرآن تلاوت دې څومره وخت کېږي کړی هغه ډېر وخت کېږي چې نه مې دي کړی ذکر اذکار دې پر خوله راځي ولیا په دا اوږدو شپو کې سهار لمانځه ته راپورته کېدلی سي ولیا غیبت کول ګناه کول درته اسانه ده ولبیخي د نامه دپاره کار کول دنیا ته مخه کړ آخرت ته دې شا کړې ده ولو هغه بزرګ ورته فرمایي چې در دې نو غټه سزا کمه ده چې مسلمان یې عبادت خوند نه درکوي مسلمان یې د قرآن تلاوت څه پاته دی مسلمان یې ذکر اذکار دې پر خوله نه راځي مسلمان یې د نامه دپاره کارونه کوي د الله دپاره خیر و خیرات جذبه در کې نشته نو د ټولو څخه غټې سزاګانې دغه دي چې نه عبادت خوند درکوي نه د تلاوت توفیق سته نه ذکر اذکار کولی سي غیبت او ګناهونه در ټولو درته اسانه دي نو د یو مسلمان دپاره در دې غټه سزا بله نسي کېدلی نو عزتمنو که چیرې تاسې په داسې حالات کې یاست نو په دې پوه سئ چې دا د الله د طرفه څه موږ ته غټه سزا راکول کېږي باید د خپلو ګناهونو څخه ژر د ژره توبه وکړو